د وخت زه موجود یم په جنوبي وزیرستان شکی سیمه کښې کتیم کې د دغه شکی سیمې خلکې نن یوه دلته احتجاجي مظاهره وکړله چې د دغې علاقې خلکې په ګڼ شمېر باندې په دغه احتجاجي مظاهره شي ګډون وکړلی و. د دغې احتجاجي مظاهرې نه ګډونولې دوه غوښتنې وې. دوی ویل چې د 4 ورځې نه دلته 3G 4G بند شوی دی، هغه دا فورا کولاو شي. او ورسره یې دومه غوښتنه دا وه چې په وزیرستان کښې د څه وخت نه حالات ټیک نه دي او حالات ټیک شي، یعنی امن دا پځیو کړلی شي. د دغې احتجاجي مظاهرې یو ګډونوال شه خالد ورور هغه د میش سره دی، د هغې سره میش دوې درې خبرې کوي. شه خالد به توسې چې کومه احتجاجي مظاهره وه دوې غوښتنې وې چې 3G 4G چې دی هغه د نظر نظر بحال شي او ورسره د امن په حواله باندې هم توسې ویل چې یار دلته حالات ټیک نه دي، امن د برقرار وساتل شي. د 3G 4G د نه وجې څه ستونزې دي په علاقه کښې، هلته څه مشکلات دي؟ شکریه تشبایی. د 3G 4G لکه تو ته پته وي چې نن سبا یونیورسټي او سټوډنټون لکه که یونیورسټي وکړي که نه د کوم اسایمنټ وغیره ویار شي انلاین ویار شي په نیټ باندې وي، نو سټوډنټونو ته هم ډېر تکلیف وي کوم تعلیم حاصلولی شي. او دغسې کاروباري حضرات باندې څه منفي است؟ کاروباري حضرات فار ایگزامپل سر غوړي د لاهور نه دلې په واتساپ باندې کوم چارې یارې کو هغه ته ډېر تکلیف وي. او بل پیره علاقه ته دغه دا تکلیف وي چې میژ می سفر زیوت هغه چونکې پورې رابطه شي هم ډېر تکلیف وي. نو میژ په دغه احتجاج حکومت نه دا مطالبه وکړله چې میژ ته د نیټ چې کومې میژ انساني حقوق ته دا میژ ته بحال کړي. صحیح. او ورسره د امن په حواله باندې هم تاسو په احتجاج شوی ته خبره وکړله چې دلته حالات ټیک نه دي، حالات برقرار وساتل شي، حالات یعنی پځیو کړلی شي. بالکل حالات نه دي ټیک. داسې ډزو مزو هم وشي کله کله شپې. او ورسره بل دا خبره ده چې د عوام ته داسې ویلې شوي دي چې د امن برقرار کولو دپاره توس د میژ دپاره یعنی څه خلک ته وبوسئ یا څه رول ادا کړي. میژ چې کوم ریاستي ادارې دي سکیورټي ادارې دي هغه ته هم دا اپیل دی، او بلکې دا ورته یایي دا د فرایض دي چې په هغه شی که امن یا تو ته څه تکلیف یا میژ عوام ته څه بدامني وي دا امن و تر ته بحال کوي. مخکې تګلاره هم څه وي، لا امر مخکې هم څه وي؟ که چیرې 3G 4G بحال نشه او امن برقرار نشه او په دانه مضبوط احتجاجی نه په دانه مضبوط در نغاو میشکی. مننه، شکریه. کتین کې توس د شه خالد ورور خبره ورویدلې دی وی ها چې د 3G 4G د نه واجه کافي ستونزې دي. یو خو چې کوم سټوډنټس دي د یونیورسيټي ولا هغه ته هم مسلاوي او ورسره د ول چې د نیټ د نه واجه کاروباري خلک باندې ډېر زیات منفي اثرات وي. او ورسره شه خالد ورور وویل چې دلته حالات هنه دي ټیک روزانه د شپې ډزینه وي. ورسره دا خبره هم وکړه چې کوم د بهر ملکونه خلک روشي هغه سکیورټي فورسز تنګوي. د نوي پروګرام د پوره ذاتش مسید خپل کیمرامن سره غوړې توس نه اجازه پلاب نم سپرو.